وروره او خوري دا هر چاته معلومه ده چې پر انسان سختی او مفلسی ناروغي او تکلیفونه راځي، خو په هغه وخت کې بې له خپل رب عز وجل بل هیڅ چاته نه رجوع کوي او نه بل هیڅوک دغه تکلیفونه ور دفع کولای شي. نو الله جل جلاله ستا په هغه شپه خبر دی چې ته د مفلسۍ او مسکنت په سبب د خپل ژوند څخه په تنګ سوې او بیا دې وژړل او ودې ویل یا رب د ټولو ګناهو څخه مې توبه ده، الهي وعده در سره کوم چې بیا به ګناه ونه کړم. الله جل جلاله ستا په هغه لحظه خبر دی کوم چې تا ته لوی مصیبت او ناروغي پیښ وه او تا د هغه تکلیف او ناروغۍ څخه د خلاصېدلو هیڅ لار نه سوی پیدا کولی، نو د خپل رب ته نارې وهلې چې یا رب ته مې له دغه تکلیف او مصیبته خلاص کړې، او که د دې تکلیف څخه خلاص وم یا مې فلانی مقصد د سره سو داسې او داسې به وکړم. نو څه سوې هغه ستا توبې او هغه ستا وعدې څه سوې؟ ولې دې هغه خپلې کړي وعدې هېرې کړې؟ الله جل جلاله فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، چې دا د سورت ابراهیم 42 نمبر آیات دی. یعنی ای انسانه ته پر الله جل جلاله دا ګمان مکوه چې دا ظالمانو د عمل او کړو وړو څخه بې خبره دی. هغه څه شي او څه سبب دی چې ته پر الله جل جلاله دلاوره کړی یې؟ هغه څه شي او څه سبب دی چې ته د الله جل جلاله له عذابو څخه بې پروا کړی یې؟ ای د الله بنده د خپل رب او خپل ځان سره صادقه اوسه، د مخه تر دې چې الله جل جلاله حساب در سره وکړي ته د خپل ځان سره حساب وکړه، او دا دې تا ته په یقین سره معلومه وي چې الله جل جلاله د هغه چا دپاره چې مؤمن وي او د ګناهو څخه توبه وکاږي او بیا عمل صالح او سمه لار اختیار کړي غفار او بخښونکی دی. مسلمان وروره او مسلمانې خورې ته به وایې چې ولې وبېرېږم او د څه شي څخه وبېرېږم، خو زه وایم ای د الله بنده ستا په مخ کې ډېرې اوږدې او ډېرې سختې ورځې دي، که ته د هغو اوږدو او سختو ورځو دپاره تیاري او آمادګي ونه لرې نو به په ډېرو سختو او لویو دردو اخته او مبتلا سې. تر ټولو د مخه دې د مرګ او زکندن ورځ در په یاد کړه. یو چا د یو صالح او نیک بنده څخه د ده د زکندن په وخت کې پوښتنه وکړه چې څه حال دې دی؟ هغه وویل لکه آسمان چې پر مځکه رالوېدلی وي او زه د هغو په منځ کې کښېکښل کېږم او ساه مې داسې تنګه ده لکه د ستنې تر ستم چې وځي. سبحان الله، دا یو ښه او صالح سړی و، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابي و. دغه حال و. زما او ستا به څه حال وي؟ یو بل صالح سړي د زکندن په وخت کې وویل لکه ټول بدن چې مې په ارو سره اره کېږي، او ځینو بیا ویل لکه د ژرګو زوزان درلودونکې شاخله چې مې د پښو د ګوتو څخه بیا تر سره پورې په رګو او غوښو کې راکشول کېږي، او ځینو به بیا تر مرګ د مخه ژړل او ویل به یې نه یم خبر چې چیرې به وغورځول سم، یعنی جنت که دوزخ به مې ځای وي. ځینو ښو خلقو به د مرګ په وخت کې ژړل، که به پوښتنه ځینې وسوه چې ولې ژاړې؟ ده به ویل توشه مې لږ ده، ښه عملونه نه لرم. هغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې د مرګ په وخت کې یې ژړل، یو چا ورته وویل څه شي دې ژړوي؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل د سفر خرڅ لږوالی او د سفر لرېوالی، ضعف د یقین او د پل صراط څخه د جهنم په اور کې د لوېدلو بیره، دغه شان ما ژړوي. ای د الله بنده ستا په مخ کې بې له شکه
او په یقین سره داسې لحظه سته چې په قبر کې به یوازې او تنها کښېښول سي چې هلته دې نه قوم سته نه قبیله، نه دې آشنایان سته نه مجلسیان، نه دې ورونه سته نه کورنۍ. او بیا به دویمه لیکې درته راسي، پوښتنه به درڅخه وکړي من ربک، رب دې څوک دی؟ آیا ته دغه اوس چې په دنیا کې یې د خپل رب د نامه په یادولو سره بیدېږې؟ د شپې چې د خوب بستر ته ځې خپل رب یادوې او د خپل رب د عبادت دپاره له خوبه راویښېږې؟ د خپل رب دپاره لمونځ کوې، روژه نیسې، رکوع او سجده ورته کوې؟ نو ستا څخه په قبر کې ملائکې پوښتنه کوي من ربک. هغه انسان چې اوس د خپل رب عز وجل له یاد او ذکر غافل او بې خبره وي او شپه په ساز او فلمو تېروي، هغه به ورته وایي ها نه یم خبر. ملائکې پوښتنه درڅخه کوي ما دینک، ستا دین څه دی؟ بیا هم هغه غافل انسان چې نه په لمانځه خبر دی، نه په روژه، نه مسجد پیژني، نه مدرسه، هغه ورته وایي ها نه یم خبر. ملائکې پوښتنه درڅخه کوي د هغه چا په باره کې څه وایې چې تاسې ته درلېږل سوی و، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. بیا هم هغه غافل انسان چې نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کړی دی او نه یې د هغه علیه الصلاة والسلام په ژوند او سیرت ځان خبر کړی دی، وایي ها نه یم خبر. د الله جل جلاله له طرفه امر وسي چې زما بنده درواغ وایي، د اور فرش ورته اوار کړي او د اور له طرفه یوه دروازه پر خلاصه کړي. ته فکر کوې چې دغه اور او عذاب دې د یوې 2 ورځو دپاره وي، تر کال یا 100 کلو پورې به وي؟ یا والله هیڅکله داسې نه ده. ښایي دغه عذاب د قیامت تر ورځې پورې وي. د اور فرش او د دوزخ له طرفه یوه د اور دروازه چې تر هغې دروازې د دوزخ د شدید اور توش او زهرناکه ترخه ګرمي ورته راوځي. هلته نه پنکه سته نه ایر کنډیشن. ای د الله بنده، بیا هم وایه چې ولې او د څه شي څخه وبېرېږم؟ زه دې وینم چې د پردیو نامحرمو ښځو پر لیدلو دلاوره یې، بازارو او مارکیټو ته د ښځو او محرماتو د لیدلو دپاره ځې. ته نه یې خبر چې ته د الله جل جلاله په حضور کې درېږې. ستا رب به ستا د اعمالو پوښتنه درڅخه کوي او درته وایي به ای زما بنده هغه پلانۍ ګناه دې په یاد ده؟ ای زما بنده هغه کارونه چې ما په امر کړي وې نه دي کول، او هغه کارونه چې ما ځینې منع کړي وې نه دي پرېښول. نو ای د الله بنده که ته نن ورځ غافله او بې پروایې، خو یوه داسې ورځ به راسي چې ته به وینې چې دوزخ او یا زره قیزې لري او د هرې قیزې سره به او یا زره ملائکې وي چې دغه اور به د محشر میدان ته راکشوي. آیا د دغې ورځې دپاره دې آمادګي نیولې ده؟ دغه اور به بڅرکې غورځوي او هر بڅرکی به یې دونه لوی وي لکه یو لوی قصر، هر بڅرکی به یې د یوه لوی تعمیر پر اندازه وي. الله جل جلاله په سورة المرسلات کې فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالة صفر، یعنی بېشکه هغه د دوزخ اور به داسې بڅرکې غورځوي چې هر یو به یې لکه لوړ او لوی قصر، او دغه بڅرکې به یې داسې پرلپسې وي لکه هغه د تورو اوښانو قطار. مګر دغه د دوزخ اور په تاریکي تک تور دی، په ژورواله ډېر ژور دی، حرارت او تیزوالی یې ډېر شدید دی. د دوزخ اور د دې دنیا تر اور او یا واره قوي او سوځونکی دی. ای هغه څوک چې حرام خوري، ای هغه څوک چې مسلمانان ازاروي،
ای هغه څوک چې ساز او موسیقي اوري، ای هغه څوک چې د الله جل جلاله نافرمانی کوي، ای هغه څوک چې ښځو، فلمو او رقصو ته ګوري، ای هغه څوک چې تلویزیون، دش او کیبل چالانوي، ته دې یوه ګوته د دې دنیا پر اور ونیسه چې آیا طاقت یې لري؟ نو د هغه اور طاقت به څنګه راوړي چې د دنیا تر اور او یا واره قوي او شدید دی. دلته یوه ګوته په اور کې نسې نیولی، هلته به څنګه د هغه حال طاقت راوړي چې ټول بدن دې په هغه شدید اور کبابیږي. الله جل جلاله په سورة المعارج کې د دغه اور په باره کې فرمایي: کلا انها لظى، بېشکه دغه د دوژخ اور لمبې وهونکی دی، نزاعة للشوى، استونکی دی د پوستو. د شوا په معنا پوهیږي؟ شوا هغه حالت ته ویل کیږي چې د ډیر حرارت او سوځیدلو په سبب غوښې د هډوکو څخه جلا سي. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، دغه دوژخ به هغه څوک ځان ته وربولي چې د ایمان څخه مخ اړولی وي او حق ته شا ګرځولی وي، او هغه څوک به ځان ته وربولي چې مال یې ټول کړی او ساتلی وي، الهي حقوق نه ځینې ورکوي. په اثر کې راغلی دي چې اول به دوژخ په ژبه سره غږ وکړي او وایي به: الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال. یعنی ای کافره ما ته راسه، ای منافقه ما ته راسه، ای د مال ټولونکې ما ته راسه. خو خلق به شاوخوا ځینې تښتي. څوک دی چې د دغسې اور پر طرف به ورځي، بیا به د دوژخ څخه یوه اوږده غاړه راووځي او دغه تښتېدونکي دوژخیان به یو یو داسې ټولوي لکه هغه چرګ چې دانه ټولوي او خپل نس ته به یې اچوي. العیاذ بالله. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له دغه حاله وساتي. انسان په دغه اور کې وږی کیږي او تږی کیږي، نو څه شي خوري او څه شي څښي؟ د دوی د خوړلو او څښلو دپاره غساق، غسلین، حمیم، ضریع او نور د دوژخیانو خوراکونه ورکول کیږي. ته پوهیږې چې هغه نور څه شي دي؟ د دوژخیانو د زخمو نوونه او ژړې اوبه، او هغه اوبه چې د زناکاره نارینه او زناکاره ښځو د فرجو څخه د اور د حرارت او سوځولو په واسطه رابهیږي. ای د الله بنده، په دنیا کې د عمر یو دی، دوهم وار بیا ژوند نه درکول کیږي. دغه یو چانس او یوه فرصه لرې، مرګ ناببره درته راځي او عزرائیل علیه السلام ستا د روح د قبضولو اجازه نه درڅخه اخلي. دغه دی وخت دی، هر څونه ښه چې کولی سې کوه. عمر په میلو او بندارو، په عبثیاتو او چټیاتو مه تېروه. د بدیو او بدو عملو څخه ځان وساته، که نه چې د قیامت ورځ راسي بیا به وایې: وا حسرتا، افسوس او سل افسوس دي چې ما څنګه ژوند عبث او بے پروا په غفلت کې تیر کړی. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي: واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. یعنی متابعت وکړئ د هغه ډېر ښه حکم چې تاسې ته ستاسې د رب له طرفه نازل کړل سوی دی، چې هغه قرآن مجید دی. یعنی په قرآني لارښوونو د مخه تر دې عمل وکړئ چې ناببره تاسې ته عذاب راسي. حال دا چې تاسې به نه پوهیږئ چې دغه عذاب له کم طرفه راغلی، له کمه او له کم طرفه راغلی. مقصد دا چې د عذاب تر راتګ د مخه په خپل مستقبل یا د قیامت په ورځ کې فکر وکړئ او د سمې لارې متابعت اختیار کړئ. ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين.
تاسې د قرآن مجید په عملي کولو د مخه تر هغه تلوار او چابکي وکړئ چې یو نفس ووایي ارمان افسوس او پښیمانه یم پر هغه څه چې د الله جل جلاله په حق کې مې تقصیر او کوتاهي کړې ده او بېشکه چې زه د مسخره کوونکو څخه وم. دغه خبرې به د قیامت په ورځ کفار او ګناهکاران کوي. دوی به وایي موږ په هوا او هوس رسم او رواج په دنیوي خوندو او مزو مشغول او اخته وو. د الله جل جلاله د ذکر او یاد څخه غافل او بېخبره وو. جن رسول او د آخرت عذابونه مسخرې راته معلومېدل. خو اوس د ډېر افسوس او ارمان ځای دی چې موږ د الله جل جلاله په پیژندلو او د جل جلاله د اوامرو په منلو کې څونه غفلت او کوتاهي کړې ده چې د هغه په نتیجه کې نن د دغه سخت عذاب سره مخامخ یو. دغه خبرې به د محشر پر میدان کفار او ګناهکاران کوي. دوی به د قیامت په ورځ ژاړي او له پښیمانۍ به خپل لاسونه چیچي او وایي به کشکې مې د فلاني سره تعلق ناسته ولاړه او آشنایي نه وای ځکه هغه زه ګمراه کړم او د سمې لارې څخه یې واړولم. تر داسې اندازې چې کافر او ګمراه خلق به وایي یا لیتنی کنتو ترابا، کشکې زه خاورې وای هیڅکله پر دنیا یا په دنیا کې نه وای پیدا سوی، ځکه چې د دغه پیدایش په سبب د حساب او کتاب په عذاب اخته او مبتلا سوم. یا دا چې هغسې خاورې پاته وای د دغه حساب او کتاب دپاره نه وای راژوندی سوی. مسلمان وروره او مسلمانې خورې، د خپل ځان او خپل رب سره صادقه اوسه. د دغه بحث تر ویلو یا اورېدلو وروسته باید د خپل ځان سره حساب وکړې، خپل ښه او بد عملونه سره وتلې. ښایي چې دغه نن ورځ ستا په ژوند کې آخرنۍ فرصه وي، موږ نه خبر. ښایي چې دغه نن ورځ ستا د ژوند آخره ورځ وي، ته نه خبر. ښایي د نن ورځې لمر ستا په ژوند کې ونه لویږي، یا د سبا ورځې لمر نه در باندې راوخیږي. ښایي پس له دغې لحظې ته خپل اهل او کورنۍ ونه وینې. مرګ ناببره راځي او سا دې په یوه وار وځي. ملک الموت اجازه نه در څخه اخلي او ژوند دې د یوه وار دپاره دی، دوهم چانس او فرصه نه در کول کیږي. الله جل جلاله نه خطاوځي او نه یې شی هېرېږي. د دغه بحث په آخر کې به هغه حدیث قدسي درته بیان کړم کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل رب عز وجل له طرفه بیانوي. په هغه حدیث شریف کې چې په مسند الشامیین او حلیة الاولیاء کې د شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه څخه روایتیږي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې رب العزت جل جلاله فرمایي وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أبدا أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. يعني زما په عزت او زما په جلال قسم وي چې هیڅکله به زما د بنده دپاره دوه امنه دوی بیغمۍ سره یو ځای نه کړم او نه به دوی بیرې پر یو ځای کړم. که چیرې دی زما څخه په دنیا کې په امن او امان و، بېغمه و، نه راڅخه بیرېدی، په هغه ورځ به یې وبېروم چې په هغه کې خپل ټول بندگان سره یو ځای کوم. او کم څوک چې زما څخه په دې دنیا کې بیریږي هغه به په هغه ورځ په امان کړم، په هغه ورځ به یې بېغمه کړم چې په هغه کې خپل ټول بندگان سره یو ځای کوم چې د قیامت ورځ ده. نو که هر څوک د آخرت د ورځې امن او اطمینان غواړي، په دې دنیا کې دې د الله جل جلاله څخه وبېرېږي، د الله جل جلاله امرونه دې پر ځای کوي او د منع سوو کارو څخه دې لرې ګرځي، د نن ورځې د رواجو او غیر شرعي اصطلاحاتو متابعت نه کوي. هو
دا صحیح ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحاب کرامو د وخت څخه بیا تر اوسه ډېره زمانه تېره سوې ده. په خلقو او د خلقو په عاداتو او رواجو کې فرق راغلی دی چې د دغه فرق په سبب موږ وینو چې د نن ورځې مسلمانان په ذلت او پریشانیو اخته او مبتلا دي. مګر په حقیقت کې د کامیابۍ لار هغه دین دی کوم چې د اسلام په شروع کې عملي کېدی. په دین کې نه فرق راغلی دی او نه راتلای سي. که بیا هم موږ مسلمانان د هغه اسلامي دین متابعت وکړو بیا به هم د شرق او غرب حکم د مسلمانانو په لاس کې وي، لکه دغه کار چې د تاریخ په اوږدو کې په اثبات رسېدلی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خوب نه کاوه، ځکه د خوب دپاره یې وخت نه درلودی، نو خود په مجلس کې به ناست و. د خوب حشمه به پر راغله او پریشانی به یوړي. یو چا ورته وویل یا امیر المؤمنین آیا ته نه بیدېږې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل څنګه بیده سم؟ که د ورځې بیده سم د خلقو حقوق مې ضایع کړل، او که د شپې بیده سم الهي برخه مې د لاسه وځي. نو ای مسلمان وروره او مسلمانې خورې، تر څو به د ښه عمل په کولو کې ځنډ کوې او تر څو به خواهشاتو ته د رسېدلو په امید شپې تېروې، آیا دغه د ژوند په مهلت خطا وتلی یې او که دې د مرګ ناګهاني هجوم هېر کړی دی؟ کم چې ستا څخه زېږېدلي دي هغه د خاورو دپاره دي، او کم باغونه او تعمیرونه چې تا آباد کړي دي هغه د خرابېدلو دپاره دي، او کم مال چې تا جمع کړی دی هغه د پاتې کېدلو دپاره دی، او کم عمل چې تا کړی دی هغه ستا په عملنامه کې لیکل سوی دی چې د حساب په ورځ به ټول تا ته کښېښول سي. د دې دنیا څخه سفر کول او تلل موږ ته لیکل سوي دي، که خوښ یو که ناخوښ خامخا به ځینې ځو. نو موږ ولې په داسې دنیا کې استوګنه غواړو چې کلونو مو رباطونه دي، میاشتې مو منزلونه دي، ورځې مو کیلومترونه دي، ساکشل مو قدمونه دي، او د دې لارې غله مو ګناهونه دي. د دې سفر ګټه مو جنت دی او تاوان مو دوزخ دی. موږ داسې پیدا سوي یو چې باید 6 سفره وکړو تر څو چې اصلي قرارګاه ته رسېږو. اول سفر مو له خاورو څخه انسانیت ته و، دوهم سفر مو د پلار د ملا څخه د مور رحم ته و، دریم سفر مو د مور له رحمه د مځکې مخ ته و، څلورم سفر مو د مځکې له مخه قبر ته دی، پنځم سفر مو له قبره د حساب او کتاب میدان ته دی، او شپږم سفر مو د حساب او کتاب له میدانه د ابدي استوګنې ځای ته دی چې یا به جنت وي یا اور، العیاذ بالله. او اوس موږ او تاسې د دغو 6 سفرو نیمه لار وهلې ده او نیمه لار راته پاته ده. د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه څخه چې د تابعینو د لویو علماو څخه دی پوښتنه وسوه چې د الله جل جلاله څخه بیره څه شي ده؟ ده رحمه الله وویل د الله جل جلاله څخه بیره هغه ده چې دغه بیره ستا او ستا د ګناهو په منځ کې ودرېږي. د الله جل جلاله څخه دونه وبېرېږې چې دغه بیره تا د ګناه وکولو ته پرې نږدې. یو چا د ذکر پوښتنه ځینې وکړه چې ذکر څه شي دی؟ سعید رحمه الله وویل ذکر د الله جل جلاله اطاعت او فرمان برداری ده. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله اطاعت کوي او د هغه عز وجل پر لار رهي وي هغه ذاکر دی او د الله جل جلاله ذکر یې وکړي، که څه هم چپه خوله وي. او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د لارې څخه مخ واړوي او د الله جل جلاله اطاعت نه کوي هغه ذاکر نه دی، که څه هم شپه په تسبیحاتو او د قرآن مجید په تلاوت تیروي. ابن آدمه، دنیا دی په آخرت خرڅ کړه چې دواړه وګټې، او آخرت په دنیا مخرڅوه چې دواړه به بایلوي. که د خلق د خیر په کارو کې لیدل سیالي ورسره کوه،
خو د شر په کارو کې متابعت مکوه. ابلیس علیه اللعنه که په یوه د دغو درو کارو پر بني آدم کامیاب سو، نو ابلیس ووایي بس زه نور څه نه در څخه غواړم. اول دا چې انسان په خپل ځان غرسي چې زه خو ښه سړی یم. دوهم دا چې خپل ښه عمل ډېر وبولي. دریم دا چې خپل ګناهونه هیر کړي. یو سړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل وصیت او نصیحت راته وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په درو شیانو سره وصیت درته کوم. اول، په هر حال کې چې یې د الله جل جلاله نعمتونه په یاد لره. دوهم، دا په یاد ولره چې پر هر حال یې الله جل جلاله تا ویني او په تا خبر دی. دریم، په هر حال کې چې یې مرګ او په قبر ننوتل یادوه. یو چا د حسن بصري رحمه الله څخه پوښتنه وکړه چې ستا د زهد یا د دنیا سره د علاقې نه درلودلو سر او سبب څه شي دی؟ حسن بصري رحمه الله وویل دا را معلومه سوه چې زما رزق بل څوک نسي اخیستلی، نو د رزق له طرفه مې زړه مطمئن او فارغه سو. او دا را معلومه سوه چې هغه پر ما لازم عمل، هغه څه چې پر ما ایښول سوي دي، بل څوک نه کوي او نه یې کولی سي، نو په هغه مشغوله سوم. او دا را معلومه سوه چې الله جل جلاله همیشه په ما خبر دی او ما ویني، نو شرم او حیا راته دریږي چې د ګناه کولو په حال کې مې وویني. او دا راته معلومه سوه چې مرګ زما په انتظار کې دی، نو مې د الله جل جلاله د لقاء یا د هغه عز وجل په حضور کې د درېدلو دپاره آمادګي او تیاری ونیول. مسلمان وروره او مسلمان خوري، ما او تا هم دغسې فکر کړی دی چې هغه عالم الغیب رب عز وجل راته ګوري او ما ویني، نو زه څنګه د هغه جل جلاله په حضور دغه ګناه یا عبث کار وکړم؟ او څونه چې د دغه فانی دنیا د ژوند او معیشت دپاره ځانونه ستړي کوو، آیا په دغه اندازه مو د قبر یا حساب او کتاب دپاره آمادګي او تیاری نیولې ده؟ او که فقط هدف او مقصد مو عیش او عشرت، میلې او د پیسو ګټل دي؟ الله جل جلاله هر انسان ته په معلوم حساب سره ساکشل ورکړي دي. کله چې دغه د ساکشلو شمیر پای ته ورسیږي، انسان مري. نو که انسان د عقل او پوهې څخه کار واخلي او دغه په حساب ساوي یا نفس کشل د خیر د ګټلو په لار کې مصرف کړي، نو هغه انسان هم په ژوند او هم تر مرګ وروسته په ګټه کې دی. او که چیرې بیا د دغه ساکشلو وخت په بدو او عبثو کارو کې تیر کړي، نو یې ټوله سرمایه ضایع او برباد کړل. دغه انسان په خپل عمر سره نه دنیوي ګټه وکړه نه اخروي، بلکې دغه انسان د هغو مجرمانو څخه بلل کېږي چې شیطان پر غالبه سوی دی. د الله جل جلاله ذکر او یاد یې ځینې هیر کړی دی، او داسې شی یې ځینې جوړ کړی دی چې د دنیا د ژوند څخه بې له ظاهري شکله خوړلو او چښلو په بل شي نه پوهیږي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د دغسې کسانو په باره کې په سورة الروم کې فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی دوی د دغه دنیوي ژوند په ظاهري او سطحي شیانو پوهیږي، حال دا چې دوی د آخرت څخه غافله دي. یعنی فقط په دنیوي امورو او کارو پوهیږي چې کله کشف وکړي او کله یې وریبي، څه شي رانیسي، څنګه یې رانیسي، چیرې او څنګه یې خرڅ کړي، باغ، کوټۍ او تعمیر څنګه جوړ کړي، پیسې څنګه سره جمع او یو ځای کړي. د نن ورځې د کفارو هم دغه حال دی. په دنیوي کاروبار ښه پوهیږي، ساینس او تخنیک یې ډېر مخته بیولي دي، خو د عقیدې او آخرت په کارو هیڅ نه پوهیږي او نه ځان په پوهوي. الله جل جلاله د دغسې کسانو په باره کې په سورة المرسلات کې فرمایي کلو
وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یعنی تاسې خواړه وخورئ او د دې فاني دنیا د نعمتو څخه لږ ورځې نفع او خوند واخلئ، بېشکه چې تاسې مجرمان او ګناهکاران یاست. او د مجرمانو په باره کې الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي ونسوق المجرمین الى جهنم وردا، یعنی او شړو به مجرمان د دوزخ طرف ته د هغه تږو حیواناتو په شان چې اوبو ته ورځغلي. دغه مجرمان به هم دغسې په تلوار د دوزخ اور ته ورشړل کیږي. مسلمان وروره او مسلمانې خوري، هر څوک چې خپله سرمایه یعنی دغه عمر چې دته ورکړه سوی دی د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې مصرف نه کړي، هغه خو یوازې دا نه چې ګټه یې ونه کړه، بلکې د عمر سرمایه هم مفته یا خوشي د لاسه ورکړه. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو مالک الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، رواه مسلم. یعنی هر انسان کار او عمل کوي، سعی او کوشش کوي، ځان ستړي کوي، خو په نتیجه کې خپل ځان د ښه عمل په کولو سره د الهي عذابو څخه آزاد او خلاص کړي، یا یې د بدو عملو په کولو سره هلاک او برباد کړي. همدارنګه په کلام الله قرآن مجید کښې دغسې مضمون ذکر شوی دی چې ایمان او عمل صالح یې ګټه او تجارت بللی دی. الله جل جلاله په سورة الصف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، یعنی ای مومنانو آیا داسې تجارت در وښیم چې تاسې ته له سخت او دردناک عذاب څخه نجات او خلاصون درکوي. نو کله چې د انسان دپاره عمر او ژوند، سرمایه او راس المال وګرځېدل او انسان په دغه خپل ژوند سره تجارت ګټه او تاوان کولای شي، نو هوښیار، ذکي او عاقل تاجر هغه څوک دی چې د دغه تلونکي او فاني عمر د هرې لحظې څخه ګټه او فایده د دې دپاره واخلي یا د دې لپاره حاصله کړي چې د دنیا او آخرت د تاوانیانو څخه نشي. یوه قصه ده، وایي یو ښه او صالح سړی د یخي خرڅونکي دکان ته ورغلی او ویې ویل اوس د دغه یخي خرڅونکي د تجارت په لیدلو سره د سورة العصر په ترجمه او تفسیر پوه شوم، ځکه که دغه یخی خرڅونکی د خپل یخي د خرڅولو څخه غافله شي، ټوله سرمایه یې ویلې کېږي او په اوبو بدلیږي. نو انسان هم که په خپل ژوند کې د الله جل جلاله د اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د متابعت او نور ښه عمل څخه غافله شو، خپل ژوند یې عبث او بېهوده په میلو او بانډارو، په شطرنج او ورقو تیر کړي، نو خراب او برباد شو او د الله جل جلاله د عذاب او عقاب وړ او لائق وګرځېدی. ځکه ده هغه ژوند چې د ګټې کولو دپاره دته ورکړل سوی و په عبث او بیکاره کارو تیر کړي. الله جل جلاله په سورة العصر کې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورونو الله جل جلاله په زمانه یا د مازدیګر په وخت سره قسم یادوي چې بېشکه خامخا هر انسان که نارینه وي که ښځه په تاوان کې دی. کوم انسان په تاوان کې دی؟ هغه انسان چې خپل ژوند او عمر په عبث او بېهوده مطالبو یا کارو کې تېروي، بې له هغو کسانو څخه چې ایمان یې راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي او یو له بله په حق سره وصیت او نصیحت کوي او یو له بله په صبر سره وصیت او نصیحت کوي. ورونو د دغه صورت ترجمه او تفسیر ډېر تفصیل او د نصیحت ډېر اړخونه لري، تر داسې اندازې چې امام شافعي رحمه الله وایي کله ټول قرآن مجیده
یوازې همدغه صورت نازل سوی وای، بیا هم د پوه او عاقلو بندگانو د هدایت او لارښوونې دپاره بس او کافي و. خو زه د وخت د مراعات په سبب تر نور تفصیل تیریږم او فقط دونه وایم چې مسلمان وروره او مسلمانې خورې د خپل ژوند دغه پاته دقیقې او ثانیې غنیمت او د ښه عمل دپاره فرصت وبوله او پوره کار ځینې واخله. الله جل جلاله دغه ژوند د دې دپاره راکړی دی چې موږ امتحان کړي چې کم یو ښه عمل کوي او کم یو بد عمل، او څوک دغه عمر عبث تیروي. د ښه عمل او ښو کارو په کولو کې غفلت او ټنبلي مه کوه چې وایې پس له حجه به توبه وکاږم، یا دا چې زوړ او سپینږیری سم بیا به ښه عمل او لمنځونه کوم. وروره او خورې، په عمر باور او اعتماد نسته. د خپل ژوند شپې او ورځې مه ضایع کوه، ځکه دغه ورځې ستا سرمایه ده، او تر کومه وخته چې دغه سرمایه په لاس کې وي ته کولی سې چې ګټه وکړې. نو کوښښ وکړه چې د مخه تر مرګ او د مخه تر دې چې دغه سرمایه دې د لاسه ووځي د طاعت او عبادت په کولو سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې په متابعت او عملي کولو سره ګټه وکړې. ورونو، دغه بحث به د بیدل رحمه الله په هغه بیت سره پای ته ورسوو چې وایي: ماتمی امروز دید و نوحی فردا شنید، اشک ما بیدل به هیچ افسانه نشکست و نریخت. یعنی ای هغه څوک چې په خپل عصر او زمانه کې دي پر خپل شاوخوا مرګونه ولیدل، پرون هغه مړ سو او نن دا مړ سو، اقربا او اشنایان دي یو په بل پسې مري، خپل او بیگانه مري، لري او نږدې مري، زوړ او ځوان مري، آمران او نوکران مري، ډاکټران او طبیبان مري، پاچاهان او خواران مري، چې دغه مو د دې دنیا ژوند سو او دې ته ماتمې امروز یعنی د نن ورځې غم ویل کېږي. همدارنګه له هره واعظه پر هر منبر د قیامت د ورځې بیره او عذابونه اورو چې دا مو د ورتګ ځای سو او دې ته نوحی فردا یعنی د سبا ورځې ژړا ویل کېږي. نو نن مو هم په غم لړلی دی چې مرګونه او مصیبتونه دي، او سبا مو هم په غم لړلی دی چې بیرې او عذابونه دي. خو پر دغه ټولو سربیره ما او تا نه ځان اصلاح کړی او نه مو د ځان پر حال وژړل. نو د زما او ستا پر حال افسوس او سل افسوسه وي. موږ باید څه ناڅه خپلو عملو ته متوجه سو او پر خپلو ځانو ورحمېږو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.